د ټال ناول درنو اوریدونکو سلامونه ستړي مشئ په دې هیله یو چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند ویا. درنو دوستانو، ټال ناول چې د ارواښاد نصیر احمد احمدي لخوا لیکل شوی دی، د دې ناول 8مه برخه به له دې ځایه پیل کړو. بصیر تر لاس ورکش کړه، وی ویل لاسونه د خلاص کا. نجلۍ غبرګ موټی خلاص کړ. مریم چیغه کړه، څه یې وویل؟ ټنډه تر وشوه، مخ یې واړاوه. نادیه بصیر ته په حیرانۍ وکتل. بصیر وویل دا به سوپ مې پر ګاز کېښود، ما سلاته جوړوله، پام مې نه و. ماشوم د ګاز ډبې ته راغړېدلی و، کارزو نه وی غلی شو. خبره یې بشپړه نه کړه. نادیې په بیړه د نجلۍ لاسونه په خپلو لاسو کې ونیول. وی ویل خدا ترناکې ډاکټر غواړي. بصیر ارزو ته وکتل، ټنډه یې تر وشوه. وی ویل ضرور نه و چې سور دیګ له اوره پورته کړي، ماشوم به دې لرې کړی و. ارزو سر وځړېده، غري واخیسته، خو بیا میرمن نادیه خفه کېده. ویل چې لاسونه دې ناولي دي، ماشوم ناروغه کیږي. سر یې پورته کړ، سترګې له اوښکو ډکې وي. نادیه لاس ور وغځاوه، ارزو یې تر مټ ونیوله، ور ړنګه یې کړه. د هغې سر یې پر خپل ټټر پورې ولګاوه. په غریو کې وویل آه ګرانې، ما وبخه. د بوډۍ سترګې ډکې شوې. د هوټل شاګرد له کړایۍ سره راغی. بصیر وویل اوس نه، لږ وروسته. بوډۍ ته یې وکتل، ابۍ مګه ژر راځو. ارزو یې تر مټ ونیوله، دواړه موټر ته ورغلل. شیبه وروسته د کمپنۍ په بازار کې په یوه دواخانه کې ناست ول. ډاکټر د نجلۍ له ګوتو په پینس د تڼاکو پوستکي جلا کول. بیا یې د نجلۍ په دواړو لاسونو کې تر 5 ګوتو سپین بنداژ تاو کړ. په پاتو ګوتو یې دوا ووهله. دواړه موټر ته وختل. بصیر وخندل، ته خو ډېره تکړه یې، که زه وای چغې به مې وهلې، خو تا د تڼاکو د اخیستلو پر مهال مازې تندی ترې ونیوه. د ارزو سترګې وځلېدې. دا خو وړې تڼاکې وي. یو وار له بامه راولوېدم، لاس مې وخوت. پلار مې یو سپین ږیري ته وروستم، په لاس یې زور راوکړ. د هډوکو کړپ مې په خپله واورېده. سترګې مې تورې شوې، خو ومې نه ژړل. بصیر وخندل، زما خبره سمه وه، ته تکړه یې. ارزو وویل زه بده یم. بصیر تر څنګ ورته وکتل. ارزو وویل زما په خاطر له میلې ووتې. بصیر وویل ته بده نه یې، خوږه یې. تر پارک یو هم بله خبره ونه کړه. نادیه او مریم مخې ته ورغلل. مریم وار له واره د ارزو غبرګ لاسونه ورپورته کړل. څه یې وویل؟ بصیر وویل مریم وایي چې د ګوتو په سوځېدو دې خفه ده. ارزو وویل دوی په کومه ژبه خبرې کوي؟ انګلیسي وایي، په امریکا کې پیدا شوي، پښتو یې نه ده زده. کله کله مور او پلار ته مازې خبرې وکړي، خو انګلیسي ورسره ګډه وي. تر پښتو په فرانسوي ژبه هم ښه پوهیږي. شیبه وروسته ټول دسترخوان ته کېناستل. بصیر جوړه کړې ګوله د ارزو خولې ته ورنږدې کړه. د نجلۍ غومبرې سره شول، مخ یې واړاوه. نادیې ګوله ترې واخیسته. د ارزو ژامه وخوځېده. ارزو یوه مڼه ور پورته کړه، لرې کټارې ته ودرېده. بوډۍ ورته وکتل، وی ویل ټول خلک زړونه لري، خو ښکلی زړه کم پیدا کیږي. دا نجلۍ بختوره ده. دوی ماخوستن ناوخته کور ته ورسېدل. ارزو ټوله شپه ویښه وه، د ګوتو درد خوب ته نه پرېښوده. سهار اشپزې راپورته کړه. د نجلۍ خوا بده وه، لمونځ یې قضا و. دی ورخطا اشپزې ته د ګوتو د سوځېدو کیسه وکړه. بیا دواړه اشپزخانې ته لاړې. لمر هسک شو، خو په کور کې ټول ویده و. 10 بجې بوډۍ ته ناشته وروړه. غرمه یې پر اوږه درد شولو. وروسته یې سر ونیوه. د ډوډۍ پر وخت لړزې واخیسته. مازدیګر یې د نادیې نارې ته ځواب ورنه کړ. مریم ورغله. نجلۍ په خولو کې پرته وه. بوډۍ خپل زوی ته تلیفون وکړ. بصیر له ډاکټر سره راغی. ارزو ماخوستن له بوډۍ سره پرېوته.
بوډۍ د شپې څو وارې ګروپ ولګاوه. ویدې نجلۍ ته به یې وکتل. ویښتان به یې پر لاندې تندي پورې سریښول. سهار بوډۍ په کړپا راویښه شوه. ارزو نه وه. بوډۍ پرده چوله کړه. تیاره لا سمه نه وه ورکه. بوډۍ بیرته روجایي پر مخ ورکش کړه. شیبه وروسته د نجلۍ کمزوری غږ یې واورېده. یا خدایه تو خو مې رکه روغه کړې، که جوړه نشم له کاره به مې وشړي، مور ته به څه وایم. نجلۍ لنډه دعا وکړه. جاینماز یې ټول کړ، د باندې ووته. په دهلیز کې هیڅوک نه و. حویلۍ ته ورغله. په اسمان کې یوازې غټ ستوری ځلېده. پر نورو سهارنۍ رڼا زوروره وه. وروسته یې نل خلاص کړ. پر ګلانو رڼې اوبه ولګېدې. همالته پر پلاستیکي څوکۍ کېناسته. سترګې یې پټې کړې. نږدې غږ یې واورېده. تبه دې څنګه ده؟ ورو یې وکتل. بصیر پلاستیکي څوکۍ ورکش کړه. پر خپله خولې شوې خاړه یې وړه تولایي تېره کړه. د نجلۍ تړلو ګوتو ته یې وکتل. وی ویل مازدیګر دې باید پانسمان ته بوزم. نجلۍ په حیرانۍ ورته وکتل. بصیر وویل پر ګوتو دې باید دوا ووهل شي، ټوټې بدلېده غواړي. دروازه وټکېده. بصیر ورغی. خدمتګار په حویلۍ کې چادري له مخه پورته کړه. بصیر وویل میرمن شفیقې وبخئ، د منډې پر ماشین د اوبو بوتل رانه چپه شو. خدمتګار وویل سمه ده، ټوټه به پرې تېره کم. بصیر بیرته د ارزو تر څنګ کېناسته. ورو یې وویل له لمانځه وروسته ویده کېږه. ارزو ور وکتل خو خوب نه راځي. عادت یم، ما به سهار وخته غوا د غونډۍ لمنې ته بیوله. اول به دا مړېده، بیا به زه چایو ته کېناستم. دوی دواړه یوه شیبه ناست و. وروسته بصیر ولاړ شو. ارزو 9 بجې اشپزه ور وغوښته. پیسې یې ورکړې. د لوښو مینځلو په مایې پسې دکان ته ولېږله. خو کله چې بیرته راغله د کاشیو د مینځلو تیزاب یې راوړي و. دا ځل یې په کاغذ کې ورته ولیکل. ارزو حویلۍ ته ووته. مریم په چمن کې منډې وهلې. په ارزو پسې ورغله. دواړه د باندې ووتې. کله چې بیرته کور ته راغله نادیه د حویلۍ په دروازه کې ولاړه وه. ښځه په غوسه ښکارېده. خپلې لور ته یې څه وویل. د مریم ټنډه تروه شوه. په بیړه د چوترې پر زینو وخته. نادیه ارزو ته وکتل. وی ویل لطفا مریم د باندې مدر سره باسه. ارزو وویل ما نه و ورته ویلي، په خپله یې منډه راپسې راواخیسته. نادیه وویل شرایط خراب دي، څوک به اختطاف کړي. ارزو اشپزې ته ودرېده. د جامو مینځلو مایې پر میز کېښوده. ورو یې وویل اختطاف څه ته وایي؟ اشپزې ور وکتل. تښتولو ته. نو مریم به ولې تښتوي؟ اشپزې په حیرانۍ ورته وکتل. ارزو وویل مریم دکان ته راسره لاړه، خو مور یې ورته غوسه وه. ویل چې څوک به د اختطاف کړي. اشپزې څو غوړ لوښي په دستشویي کې کېښودل. د اوبو نل یې خلاص کړ. وی ویل بده خبره یې نه ده کړې. ارزو وویل نو ما ولې نه تښتوي؟ اشپزې سوړ اسویلی وایسته. ته غریبه یې، غریب په تښتولو نه ارزي. غلی شوه. وی ویل بیا یې مدر سره بیایه ښه. ارزو په حیرانۍ ورته وکتل. ارزو 10 بجې بوډۍ ته چای ور پورې و. د بوډۍ له کوټې د نادي زوروره ناره راغله. دا نو نه منم. دروازه په تیزه خلاصه شوه. د نادي غومبرې سره ول. له سترګو یې غوسه ورېده. ارزو کوټې ته ورغله. بوډۍ په روجایي کې پټه وه. ارزو پتنوس کېښودو. ورو یې وویل ویده یې؟ غږ یې وانه اورېده. نجلۍ همالته د کټ پر ژۍ کېناسته. بوډۍ پرله پسې سلګۍ کړلې. ارزو وویل ځان دې درد کوي؟ کوم غږ یې وانه اورېده. چای واچوم؟ له روجایي د بوډۍ ژړغونی غږ راووت. په کراره مې پرېږده. ارزو کړکۍ ته ودرېده. ورو یې وویل سپین ږیری پر بام ګرځي. بوډۍ غلې وه. ارزو وویل هسې د تلویزیون په انتن ځان غلطوي. مخ یې د نیک نظر اکا غوندې دی. خدای خبر همدا اوس به په کوم کور کې کومه یوه به په نظر کې نیولې وي. بوډۍ روجایي لرې کړه. وړې سترګې یې سرې وې، خو پر سپیرو شونډې یې خندا پرته وه. ارزو ور وکتل. د کړکۍ پرده یې پورې وهله. ورو یې وویل ورته وګوره، په ځان یې ګوتې وهلې دي. بام ګوره، په دوړو سپیره انتن ګوره، او تک سپین کالي ګوره.
خدای که بې څه اغوستې وي. غلې شوه. بوډۍ ته یې وکتل، ویې ویل نه ورځو، اوبه لري. بوډۍ وخندل. ارزو وویل د مخ مینځلو اوبه درته راوړم. بوډۍ کمزورې باڼه سره وروستل. بوډۍ ټوله ورځ په کوټه کې پرته وه. غرمه هم سالون ته ورونوته. د ډوډۍ میز ته نادیه له خپلو اولادونو سره ناسته وه. ارزو 2 ځله د بوډۍ کوټې ته ورغله. بوډۍ په روجایي کې پټه وه. کله کله به یې سلګۍ کړه. ارزو مازدیګر د بصیر له موټروان سره نږدې دواخانې ته ورغله. د ګوتو سپینې ټوټې یې بدلې کړې. کله چې بیرته راغله، بصیر په چمن کې زړېدلی سر ناست و. ارزو چوترې ته وخته. بصیر پسې ناره کړه دلته راشه. ارزو ورغله. سړي ته مخامخ ودرېده. بصیر څوکۍ ته اشاره وکړه. نجلۍ کېناسته. بصیر وویل څه خبره وه؟ ارزو حیران سترګې ورواړولې. بصیر وویل ابۍ ولې ژاړي؟ ارزو وویل نه پوهېږم. بصیر وویل یوه خبره هم نه کوي، له څه وخت راهیسې همدغسې ده. ارزو وویل سهار مې چای وروړ، سلګۍ یې وې، بیا غرمه یې هم څه ونه خوړل. ته خبره یې په څه؟ د ابۍ په خوا بدون؟ نه. بصیر ولاړ شو. ارزو پسې ورغله. سړی د بوډۍ کوټې ته ورننوته. دروازه یې پسې پورې کړه. ارزو ورته نږدې ودرېده. اشپز یې ورغږ کړلو. ورغله. اشپز یې وویل کار مه پرې لره. نادیه راغله. د دیګ سر یې پورته کړ. پزه یې کش کړه. په خوند یې وویل منتو بوی خو یې ښه دی. بصیر د بوډۍ له کوټې راووت. ټنډه یې تروه وه. د اشپزخانې په ورو کې ودرېده. نادیې ته یې وکتل. ورو یې وویل پورته کوټې ته تللی شو؟ نادیه وویل ضروري خبره ده؟ هو هیله کوم. دواړه له اشپزخانې ووتل. خو نادیې په زینو کې ناره کړه دا مې حق دی. درنو دوستانو، د ناول 8مه برخه مو همدلته پای ته رسیږي.